رب العالمین په دنیا کې چې انسان پیدا کړی دی او بیا د دې انسان د هدایت لپاره الله پیغمبران او کتابونه نازل کړي دي. کوم قوم چې په دنیا کې د پیغمبر تابعداري وکړه او په هغه کتاب چې د پیغمبر ورته وښو په هغې ایمان راوړه عمل یې پرې وکړه، دا قوم په دنیا کې هم کامیاب دی او آخرت هم د کامیابی دی. او الله که داسې قومونه تیر شوي دي نو هغه الله کامیاب کړي هم دي. کم قوم چې په پیغمبر ایمان نه دی راوړی، د هغه په کتاب ایمان نه دی راوړی، الوهي او کبر یې کړی دی، رب العالمین هغه قوم په دنیا کې هم تباه کړی دی، آخرت هم د رسوایی دی. د هود علیه السلام د قوم د هلاکت نه پس هغې ته بیا عاد اولا وی. عاد ثانی یو دویم قوم پر مخ د ځمکه اوسېده او هغوی به شرک کو، د بوتانو عبادت به کو. رب العالمین قرآن حکیم کې تقریباً په 16 سورتونو کې ذکر کوي. اوسېدل به د شام او د دې حجاز د مکې مکرمې او مدینې منورې په دې منځ کې لوړ دنګ دنګ غرونه دي او په هغه غرونو کې د دوی آبادۍ وې، هغې کې به اوسېدل. تاریخ لیکي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. دغه قوم ته سمودیان وی او غرونو کې ځان لا بلډینګونه جوړ کړي او آبادۍ جوړې کړې وې. او اوس هم تاریخ لیکي، موجوده یو مورخ مصري مورخ دی هغه لیکي چې زه په خپله تللی یم، دا علاقه مې کتلې ده او په یو لوی عظیم الشان غر کې اوس هم د بادشاه یو لوی محل موجود دی. نو چې غر اتراشي او په هغې کې د بادشاه محل جوړ شي، کمرې پکې جوړ شي، د بادشاه پایتخت پکې دی، حوض پکې د لمبلو د اوبو د لمبلو حوضونه پکې دي، د څاروو د اسونو او د اوښانو د تړلو استبلې پکې دي. د غر دننه تراشلی دی او د هر څه په هغې کې جوړ کړی دي. اوس خلک دې وخت کې وایي ساینس ترقي کړې ده، بلکل ټیک ده، خو موږ وایو چې داسې مخکې هم یو ساینس تېر شوی دی، خو چې څنګه الله زمانه باندې د تبې نښې راوستی او هغه قومونه رب العالمین هلاک کړل، هغه ساینس یې ورسره تباه شو. نو د شام او د حجاز په دې منځ کې د دې غټې غټې آبادۍ وې، په غرونو کې محلات جوړ کړي او لوی لوی باغونه و، سرسبز و شاداب، خوږې اوبه، مزېدارې چینې او د زندګۍ د هغې زمانې چې څه د زیب و زینت او د آرایش او د خوبصورتۍ کم اسباب و هغه ټول هغې سره و. خو بدبخته و د بوتانو عبادت پې کو، هر چا ځان له په کور کې یو بوت ساتلی و، هغې بوت ته به یې سجدې کولې، عبادت به یې ورته کو، رام رام به یې ورته کول. او داسې بعضې پکې غټ غټ بوتان و، هغه په غټو غټو چوکونو باندې او په لویو لویو لارو کې ښخ کړي وو چې په لاره به تلل او په هغه چوکونو به راتلل، د هغې غټو غټو بوتانو عبادت پې کو. زما ورونو یو قوم هم الله د هدایت نه بغیر نه پرېږدي. هر قوم ته الله د هدایت یو لاره ښیي خامخا، چې څوک دو نه وایي چې ما جانا من رسول. د قیامت پر ورځ به بعضې خلک وایي الله مونږ له خو تاسو پیغمبر او استازی نه دی رالیږلی، د دروغو نه به وایي. یو قوم هم الله بغیر د پیغمبر نه دی پرېږدي. خامخا یو پیغمبر یا د پیغمبر خلیفه، جانشین، نائب، دا هر یو قوم ته الله رالیږلی دی، لئلا یکون للناس حجة بعد الرسل، چې
چې څوک د چا دلیل پاتې نشي چې الله پیغمبر ما ته نه دی راغلی قانون او کتاب ماله نه دی راغلی چې دا بانه د خلکو ختم شي پروردګار ورته هم د دوی د قوم نه یو سړی راولېږه حضرت صالح علیه السلام د دې د قوم نه او د قوم او د کلي سړی د کلي په ماحول ډېر ښه پوهېږي که د یو وطن سړی چاته نصیحت کوي نو هغه ته د خلکو مزاج معلومي د خلکو طبیعت ورته معلومي خلک پوهیولی شي او چې د بار نه سړی راغی نو خلک هغه ته سپک ګوري مړه دا د کوم ځای نه راغی د خپل قوم ته دلته نصیحت کوه اوس مونږ له څه له غوږونه خورئ نو حضرت صالح علیه السلام ورته رب العالمین د دوی د قوم او د خاندان نه یو پیغمبر راولېږه هغه ورته د الله د دین نصیحتونه شروع کړل ای زما قومه د یو الله عبادت وکړئ او د الله سره شریکان مه جوړوئ الله په شرک ډېر زیات خفه کیږي ټول قرآن حکیم اول نه آخره پورې وګوره څومره غصه چې رب العالمین له په شرک ورځي چې تا الله له شریک پیدا کې دا ارس الله پیدا کړی دي دا نظام الله چلی دا مونږ پیدا کړی الله یو مال دولت بچی عزت ارس مونږ له رب العالمین را کړی او چې ته په هغې کې بیا هم بل څوک سره شریک یې لکه زه به یو مثال درکم د کور یو مشر یو مشر نو که په دې مشرۍ کې ورسره خپل رور شریکېږي یا زوی ورسره شریکېږي نو دا مشر پلار دا برداشت کولی شي نشي برداشت کولی د کلي یو مشر دی که ده سره په دې مشرۍ کې بل څوک شریکېږي یا نشي برداشت کولی د وطن به یو بادشاهي د بل بادشاه ورسره لږ غوندې سر اوچتوي بس تم زما سره همسر جوړېږي فوراً یې ذلیل کوي غورځوي یې رب العالمین په خپله بادشاهۍ کې په خپل طاقت کې ځان سره هېڅوک شریک نه غواړي او نه پرېږدي او نه ورته شریک شته نو صالح علیه السلام ورته نصیحت شروع کړو چې د الله خاطر وکړئ الله له شرک مه کوئ ستاسو خالق ستاسو رازق ستاسو مالک هغه رب العالمین دی او په دې طاقت کې د الله سره هېڅوک شریک نشته قوم ورته څه وایي وی ته څوک یې وی زه د الله استازی پیغمبر ستاسو د هدایت لپاره رالیږلی یم وی ښه مونږ او تا کې څه فرق دی چې ته د الله استازی او مونږ نه یو په مال رانه زیات دی په بچو رانه زیات دی ته په څه څیز زمونږ نه اوچت دی چې ته وایې چې زه د پیغمبر یم او د پیغمبرۍ دعوه دې وکړه مال مونږ سره دی غټې غټې بنګلې او بلډینګونه زمونږ دي دنیا زمونږ د آخرت به هم زمونږ دی او احادیثو کې راځي چې دوی به یو بل باندې فخر کو چې چا به ځان له یو اعلی مزیدار کور جوړ که بل به د هغې نه خشته جوړو بل به د هغې نه خشته جوړو بل به د هغې نه خشته جوړو په آبادو او په بلډینګونو کې به یو بل سره مقابلې کولې او د دې قوم نه کبرجن قوم بل نو ډېر انتهایی متکبره قوم ډېر لوی کبر و پکې ګوره د یو بل نه اوچته آبادۍ جوړول په هغې فخر کول زما آبادي ستا د هغې نه ښه ده بل به وایي زما دا ستا د دې نه ښه ده دا هم کبر شو او بل پیغمبر ته دا ویل چې ته خو زما د قوم نه ما او تا کې څه فرق دی د دې کلي اوسېدونکي زه ستا نه په مال او په دولت او په بچو او په طاقت زیات یم تا له الله پیغمبري در نه منو ده ځه چې څه دې خوښه یې کوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به هم د مکې کافرو دغسې وي چې ته خو ډېر پیغمبر جوړ کړې ته خو یتیم یې مال دې نشته دولت دې نشته مال زمونږ دی دولت زمونږ دی مونږ پیغمبران نه جوړېږي او ته جوړېږې هر پیغمبر ته چې خپل قوم پیغور ورکړی دی ګورې د مال یې ورکړی دی د دولت یې وله ورکړی دی او دا یو لویه نشه د مارونو ګورې اوس هم د خلکو په سر کې پرته ده چې کوم سړی لږ مالداري د پیسو خاوند د دولت خاوند دي او هغه مشرۍ ته ورسېږي د چا په بغمه هم دړني خو چې کوم لږ غریب وي او کمزوري وي
او هغه لا یو منصب ملو شي د هر چا ورته په بغمه دردي کې دا ولې دا د پښتانه یو رواج را روان دی پیغمبري خو د الله له طرف نه یو نعمت و قسم دی ګورې که دایم برداشت کولی شوه خو زما ورونو عزت په مال او په دولت او په بادشاهۍ کې نه دی فقیر د زمانې به شلېدلې څپلۍ به بې کس او بې څوکه به الله چې هغه له کوم مقام ورکوي دا د ډېرو نوابانو خانانو دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره ډېر کله یو سړی وي سر به ببري دوړې به پې الوتي دوړې خیرن خچن به هېڅوک به پسه کې نه شماري خو که دې په الله قسم وخوري چې زما دې په رب العالمین قسمي چې اوس به باران کېږي حالانکې شین اسماني د وریځو پته نه لګي نوري ښه تیز او دې قسم وخوري چې زما دې قسم پاللی چې اوس به باران کېږي نو دې به الله په هغه قسم کې دروغجن نه کي حانس به نه کي او په هغه ساعت به الله وریځ راولي او باران به دله به الله دومره عزت ورکړل یو فقیر سړی ملنګ په لاره تېرېده څپلۍ شلېدلي دي یا نشته جامې شلېدلي دي څادر هر څه شلېدلي دي یو ښار ته ورغی نو پخوا به د ښار دروازې وې خو دا فقیر ملنګ نیک سړی دی دا زمونږ د فقیرانو ملنګانو په شانتې نه چې دا کچکورې په غاړه کې و بیزو یې ترخ کي او چې په یو دغه کیسې به شپېلۍ هغه خلکو ته وي او خلکو نه سوالونه کوي هلکه بیزو راته ګډوم دا حضرتجي بابا ملنګ دی دا د پلانکي بابا ملنګ دی دا ګڼ کپان دوکباز سوالګري حرام خواره نه ګورې دا سوال چې کوي دا حرام پوري سوال حرام دی دا ګناه ده او څوک ښکر وایي او څوک وایي د بابا من راوړه او څوک وایي د پلانکي من راوړه دا ګناه ده دا حرام هغه نیک سړی و الله ته نږدې انسان و یو ښار ته ورغی چې اوس څه ګوري د ښار ټولې دروازې بندې وکړي لین لګېدلی دی لین دلته ټانګو لین لګېدلی هلته لاسونو لګېدلی دی هلته پیاده و دی د دې پېښور ښار هم پخوا دا مشران وي غټې غټې دروازې او د دې سپین ږیرو مشرانو نه مو اورېدلي وي چې ماښام به هغه دروازې بندېدې څوکیدار به پې ولاړ او ستار به کولاوېدې ښار نه ګیر چاپېره وي یو لوی دیوال ته و چې څوک ډاکه ونه کړي نو دروازې بندې وې نو ده چا نه تپوس وکړو چې هلکه دا دروازې ولې بند وه وی دا د دې بادشاه نه باز تښتېدلی نو بادشاه اعلان کړی چې دروازې بندې کړې هسې نه د عباس چې ته بارونه دي نو دروازې بندې او بار خلک په قطار ولاړ دي چې تر څو د بادشاه باز نی نیولې شوې هغې پورې دروازې نه کولاوي چې باز پیدا شي دروازه به کولاوي دې فقیر سړي یو سوړه سویلې وکړه او د ښار نه داسې بار ووت وی یا الله عجیبه نظام دی داسې سړی دی بادشاه کړی دی چې د پوندو پورې بېوقوف دی قمقل خر دا بادشاه دی باز ته دروازه بندوي اوس باز خو چې تښتي نو خو څه ګډه چیرې ده چې په دروازه منډې کړي او نه سپېرې هغه له خو الله وزرې ورکړي دي او داسې وزرې دونه اوچت مزل کوي چې د باز نه اوچت پرواز یو مارغم نشي کولی په دې باز کې بیا خپل قسمونه دي د دومره مضبوط طاقت په دې وزرو کې الله یې ښودی دی او په دې خپو کې پنجو په دې مخوکو کې چې دې دومره اوچت پرواز کوي چې دومره اوچت یو مرغه هم نشي کولی نو باز په دروازه خو نه بندېږي چې بېوقوف ورته دروازې بندې کړې دي باز خو چې تښتي خو چې یو وزر وي اسمان ته به رسېدلي نیمې ته به رسېدلي تښتېدلې به وی الله داسې بېوقوف بادشاه که دغه طاقتي او باز بندی نو په دې ښار د جال واچه کیوں نه ته دومره جال خو ده سره شته چې په دې ښار د پاسه یې واچوي نو بېوقوف دروازې بندې کړي یا الله عجیبه نظام او خدایي دی ده هیره واقعي د الله د خدایت او د رب العالمین د نظام ته بعضې وخت کې د انسان عقل نه رسي کار نه کوي
خدا به زمونږ د عقل نقصان یې ګورې د الله خدایۍ کې فرق نشته مونږ نه پوهېږو وی پروردگار عجیبه نظام دی هغه بېوقوف خر چې هغه باز ته دروازې بندوي هغه له د الله بادشاهي ورکړې ده څوک ورته سلوټ کوي څوک ورته په لاس په تندي لاسونه ږدي جی جناب ورته کوي ټول خلک یې تابع دی او پروردګاره چې زه ستا نږدې بند یم د هغه نه خوراکي عقل زیات دی نو زما سپلیم نشته جامه مې هم نشته د کور غیب هم نشته الله د ناستې او د ولاړې د سر سورې مې هم نشته او دغه بېوقوف دی جاهل دی بېلمازه دی نه روجي شته او نه مونځ شته او د جهان قمقل غله دې څه ورکړي دي او زه خو ستا نږدې بنده یم الله له ماله دې څه راکړي ناشنا خدایي دی ده ما ته مې یو ځل یو سړي خبره کول یو خان یې یادو وی ګوره وی د هغه دومره موټرې دی او بلا جایدادونه دی او بنګلې دی او ټکي مونځ نه کوي او مونږ ټول اوس خدای پاک ته لګیا یو مونځونه کوو زمونږ پیسې درک نه لګ دا باندې تړي وایي دا نو دم دا وایي چې پروردګاره مونږ خو دا کونډې او دا تندي ته په دا سجده کې وسولوله او نه م کور شته او نه جامه شته او ته هغه نظام ته وګوره نه دی په هغه بیابان چوده شو رب العالمین یې په خوب کې ولید الله سړي ته هدایت دی بنده ولې په سوچ او په پریشانۍ کې وی الله په دې پریشانۍ کې مجھے زموږ د علاقې د بادشاه ډېر سخت قمقل چې بس تم دروازې بندوي خدای هغه له غټه بادشاهي ورکړې ده مونځ نه کوي روژه نه نیسي او ډېر بدعمله دی او بېوقوف دی او خدای مونږ خو تا ته په سجدو د تندي وسولو زمونږ د سپلو درک نه لګي نه جامه شته نه پیدارسم نشته عجیب ناشنا خدایي دی ده رب العالمین ورته وایي چې بنده را خو آسان خبره زما خو یو خبره چې زه وایم کن هغسې شي زه به اوس د هغه نه د هر سوال هم تاله به یې درکړم او تا نه به د هر سوال هم هغه نه به هغه د سکنډونو خبرې دي ته به اوس د هغه په ځای بادشاه شي او خلک به درته سلوټونه کوي او صاحب د دنیا غلامان او مریان او بنګلې به دي پوره به د دې ښار بادشاه شي او داسې الله کولی شي که نه شي کولی جواب راکړي نواز شریف بادشاه نو او دا چې موجوده کم صدر ده به ورته سلوټ نه کو بوټ له به یې درز ورکړو په تندي به یې ورته لاس کېښه هغه نواز شریف جیل ته لاړ او نن یې په خپل وطن کې ځای نشته په خپل ملک کې ځای نشته او هغه سلوټ والا راغی او د هغه په کرسۍ کېناست تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء قرآن حکیم کې الله فرمایي چې چا نه وغواړم بادشاهي ترې والم او چې چا له وغواړم هغه له یې ورکړم وتعز من تشاء وتذل من تشاء الله چې تو غواړې چا له عزت ورکړي او چې تو غواړې چا له ذلت ورکړي نو بادشاهي عزت ذلت بادشاهي اخیستل دا د رب العالمین په اختیار کې دي دا د چا په اختیار کې نه اوس په سکندونو کې د هغه نه ارساله او تاله درکړه او چې ستا دا کوم نعمت دی دا به هغه له ورکړه الله زما څه نعمت دا شلېدلې جامې او شلېدلې سپلې وې نه 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 داسې نه ده تا په اړه کې چې کوم ایمان پروت دی دا به هغه له ورکړو تا دا جامه به م هغه له ورکړو تا دا شلېدلې پیزار به م هغه له ورکړو ستا په اړه کې چې ما سره کومه مینه دا به م هغه له ورکړو ته چې کوم عبادت کې او کوم مونځ کې او ما سره د کوم محبت دی دا تا دا ټول د ایمان او د عمل او د غریبي او فقیري ټول به هغه له ورکړم د هغه هغه بادشاهي او هغه بېوقوفتوب او د هغه هغه نه عبادت کول خو د هغه چې سړي تاله او ستا هغه ده څنګه دی خوښه ده وایو د سکنډونو فیصلې دي وی نه رب العالمین زما په اړه کې چې کوم ایمان پروت دی او زما په اړه کې کومه تا سره مینه او محبت پروت دی دا خو لا یو بادشاهي ده چې د ټولې دنیا په بادشاهي هم نه ورکړو دا حقیقت دی رونو که نه که زمونږ د امریکې بادشاهي ویسې خپلو کې سوچ کوو د امریکې او د بش غوندې ایمان زمونږ وې د بش چې هغه کې مسلماني نشته ایمان پکې نشته نو دا به مو خوښه وه چرم نه که د روس بادشاه وې او خدای دې نه منه د چین بادشاه وې او الله دې نه منه هغه ښه وه
او کدا د جوار او د غنمو ډوډۍ چې د الله ایمان پکې دی دا خوند کوي. دا خو د دنیا نظام دی، یو 2 میاشتې به، یو 3 میاشتې، یو کال به، یو 10 کاله به، یو 70 کاله عمر یې که 100 کاله عمر یې که ختم. د هغې خلکو خو آخرت تباه دی. الحمدلله زمونږ خو آخرت شته که نه. د هغې خلکو په الله ایمان نیسته، زمونږ په الله ایمان دی. د هغې خلکو په پیغمبر علیه السلام ایمان نیسته، زمونږ په ایمان دی. د بش ایمان نشته، د هغه څه ایمان دی؟ د هغه دغه ایمان دی چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. مریم بیبي د خدای ښځه ده عیاذا بالله. زمونږ خو دغه ایمان نشته. مونږ خو وایو دا ټول د الله مخلوق دی، د الله بندګان دي. نه الله له زوی شته او نه وله ښځه شته. وی نه الله دا مې نه دي پکار. نو جناب دا پیغور اوس هم بعضې خلک د فلانکي مال دی، د فلانکي دولت دی، فلانکي سره دا شی دی. اخیر مړه دنیا هم ښه ده، آخرت به هم ښه. زمونږ دنیا هم خرابه، دا دنیا خرابوالی مونږ دې ته وایو چې پیسه ورسره ني. نه شکر دی زمونږ دنیا ښه ده، مونږ مسلمانان یو. شکر دی دنیا هم ښه ده، زمونږ په پیغمبر ایمان دی. شکر دی دنیا هم ښه ده، رب العالمین ته سجده لګو. شکر دی دنیا هم ښه ده، الله زمونږ خوښ دی، په دې زړه کې مو سره ښه مینه ده او چې الله سره مینه ده انشاءالله د رب العالمین مونږ سره مینه شته. نو صالح علیه السلام ته دې قوم دا پیغور ورکو چې که ته پیغمبر وې مال به دې ډېر دولت به دې او بنګلې به دې وې. مال او دولت او بنګلې زمونږ دی، د پیغمبرۍ دعوت کې تعالی خدای پیغمبري درکړې. زمونږ دنیا ښه د آخرت به هم کړه. خیر ده ورته نصیحت به کوو، هغوی به نصیحت نه منل. څه لږ کسان د صالح علیه السلام په خولې باندې د 50-60 کسان یا بعض روایتو کې څه 1.5 سل راځي دا الله پاک مسلمانان کړل او باقي ټول کافران. عموما چې کله به د دوی د اختر میله و قوم به راجمع شو، صالح علیه السلام به راغی قوم ته به ودرېد ای زما قوم د الله د قهر او د غضب نه م یروم، زما در باندې څه وګوره یو الله ومنئ او د بوتانو د عبادت پرېږدئ. هغوی به ورته بیا فأتنا بما تعدنا. زه مړه خو چې پسم عذاب هم یری راوله، چې کوم عذاب دې خوښي را باندې راوله نه دې مني. یو ځل یې ټول سرداران را جمع کړل د خپل قوم یو میدان کې. تاسو کښېنئ خبره وی ګوره داسې کار دی چې زه ستاسو خیر فیم او د الله د قهر او د غضب نه م یېروم. مهرباني وکړئ د بوتانو عبادت پرېږدئ او کوم ایمان راوړئ. د قوم هغه سرداران ورته وایي ښه ایمان در باندې راوړو خو په یو شرط، یو کار که کې ټول مسلمانېږو او هغه دا دی چې یو نښه یو معجزه راته ښکاره خو داسې معجزه چې زمونږ درته ووایو هغسې که دغه معجزه دې راته ښکاره کړه نو موږ ټول ایمان راوړو او که دا معجزه یې ښکاره نه کړه نه راځو. غټ سرداران ناست وي څه معجزه غواړو؟ وایي موږ دا غواړو چې دا مخامخ غر وشلېږي او د هغې نه یو اوښه راوځي او بلار به اوښی او هغه زمونږ په سترګو په مخ کې لنګه شي او دومره پیږي په هغې کې چې زمونږ د ټول قوم د اوبو او د خوراک ګزاره پې کېږي. ظالم بچو سم سوچ کړی، اوښه خو د اوښې نه پیدا کېږي، د غر نه کوم ځای پیدا کېږي. دی نه وي چې دا اوښې او بچې غټ شي او پی پکې پیدا شي، نه دی چې د دې غر نه دا غر اوښلېږي او د دې نه راوځي او مونږ ورته ګورو راوځي. صالح علیه السلام ورته وایي ښه که دا کار وشو نو ایمان به راوړی بیا؟ وی او بلکل دا هم در سره وعده ده چې مونږ ټول ایمان راوړو. وی ګوره یو خبره درته کوم، که الله دا معجزه ښکاره کړه او دا کار یې وکړ او بیا هم تاسو نقصان وکړه، ایمان هم راونه یا د هغه معجزې بېعزتي مو کړه، دا واورئ ګوره ټول به تباه کېږي. سوچ پې وکړئ. وی نه بس دا زمونږ وعده ده چې څه قسمه قسم وی او هر څه وی در سره کوو او ټول مسلمانېږو. بس دا ستا د پیغمبرۍ او دلیل که دا شی ښکاره شي مونږ ته پته ولګي چې ته د خدای پیغمبر یې، ځکه دا کار بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی او که دا کار نه کېږي نو سر مه خوږوه.
حضرت صالح علیہ السلام رب العالمین ته وجاله چغې جوړې کړې پروردګار ته چې یا الله زما دا قوم زمانه دا معجزه غواړي الله دا معجزه مونږ ته ښکاره کړه او الله زه خو دې لپاره دا معجزه غواړم چې دا قوم ټول مسلمانان شي او دوی را سره وعده وکړه مسلمانۍ رب العالمین ورته جبریل علیه السلام راوړي چې دا سرداران کېنه او پوه یې کړه چې که دا اوښه خو زه درته اوس را پیدا کوم او که دې له چا ګوتې یوړ پوه یې کړه چا زخمي کړه چا وشړله د خپل فصل نه نو فوراً به دا قوم تباه کوم دویم دا دی چې د دوی یو مخصوصه چینه وه د هغې نه به یې اوبه څښلې یو ورځ به د دې اوښې وي د اوبو او یو ورځ به د دوی د ټولو وی کومه ورځ چې د دوی د دې اوښې د اوبو د څښو وي نو په هغه ورځ به نه د دوی ګډه راځي نه به یې چیلی راځي نه به دوی راځي هېڅ څوک به هم اوبو له نه راځي او یو ورځ به د دوی وي یو ورځ د اوښې پوه سرداران یې راغونډ کړل ویې کښېنه وی بلکل الله زما خبره مني دعا مې قبلوي دا اوښه را پیدا کوي خو په دغه شرط کم پوهې وی بلکل مونږ ته منظور دی مفسرین لیکي احادیثو کې هم راځي چې مخامخ غر باندې زلزله غوندې راله وړقېد دې ټولو سردارانو ورته په خپلو سترګو کتل او چې وړقېده نو داسې اواز یې وکړه لکه اوښه چې لنګېږي او اواز دی او اوچاوده هغه غر او د هغې نه اوښه راووته دوی ورته کتل مخامخ بلار به اوښه وه غټه سربه د دوی مخکې د هغې بچې پیدا شو صالح علیه السلام د پړي نه ونیوله او د قوم سردارانو چې څومره د قوم مشرانو ټول ولاړو وی ها دا واخلئ دا د الله معجزه دا بغیر د الله نه بل څوک کولی شي نشي کولی او چې زما په دعا الله دا هر څه وکړل دا زما معجزه ده معجزه ویم دې ته چې د پیغمبر د لاس نه داسې یو کار ښکاره شي چې هغه د عام عادت او د عقل خلاف د عقل خلاف د عام عادت خلاف دا یو لویه نښه رب العالمین ما ته راکړه اوس ایمان راوړی که نه راوړی نو د قوم بعضې سرداران هغې ایمان راوړو مسلمانان بعضو وی موږ خپلو ملګرو سره مشوره کوو چا وی یاره دا خو جادوګر دی جادوی را باندې و خو خیر څه موده د اوښې ډېر قدر کوو یو بل ته به یې ویل ګورې پام کوئ چې اوښې له ګوتې یونسئ په زړه کې خو پوه وو چې دا د الله معجزه ده پیغمبر معجزه ده اوښه کې اوښه څنګه اوښه وه اوښه کې د هر یو قسم رنګ و پکې رنګ خشته مزینه مزیدار تور سپین شین زیړ بعضې دغه یې که نه دغه د تاسو وګورئ د طاووس ته چې هغه وزر اوچتې کې څومره ښایسته مزیدار ښکاري یا د پړانګ تاسو لیدلې د هغه سرمن څومره مزیداره برګه بروګه ښایسته ښکلې ښکاري نو الله تعالی په دې اوښه کې مختلف قسمه رنګونه پیدا کړ دومره ډولې اوښه چې په مخ د ځمکه دومره ډولې څاروي چېرته نو ځکه د الله په قدرت پیدا شوي یو ورځ به راتله خو د چینې اوبه به هغې څښل چې په چینه به یې خوله کېښوده غټه سربه اوښه وه ټولې اوبه به یې وڅښلې بچي به یې ټولې اوبه وڅښلې دوی ته به اوبه نه پاتې کېدې او بله ورځ به رب العالمین هغې له اوبه ورکولې داسې به نه وه چې د هغې اوبه به نه وې نه په بله ورځ به د هغوی باقاعده رالل منګي به یې ډک کړل لوښي به یې ډک کړل اوبه به کمېدې ورته نه د هغې انتظام هم پوره خو یو ورځ نمبر د اوښې یو ورځ نمبر د دوی بل دا اوښه به سرېده په دې ټول دشتو بیابان په غرونو ګیا به یې خوړه چا ګوتې نه شو وروړی خو دومره هوښیاره وه چې چا به باغ کرلی و یا چا به خپل فصل کرلی و هغې له به یې خوله هم نږدې نه وړه هغه ګیا به یې خوړه چې کوم به په دې غرونو کې کېده هغه بوټو نه به یې ګیا خوړه چې کوم به د غرونو بوټي به هغې کې به ګرځېده چا کې جرت نو چې چا منې کړې شوې چا منې کړې وې
او یا چا ورته چوکه نیولې وي یا چا شړلې وي ټوله ورځ به وګرځېدله وبڅرېدله ماښام به راله چې را به د دنیا دا خلک به ورته پلین باندې ولاړو او چې پیله به یې وله ګوتې یوړې پی به ترې را روان شوي دومره پی به یې کول چې د ټولو سمودیانو د نرو ښځو د بچو انتظام پکې و دومره پی چې دوی بس کلو مو د ډوډۍ کار به مولی کوو ځکه د الله د معجزې وښوه او داسې هم نه وه چې په لش کې سخته وي بعضې څاروي وي چې هغه له شي د هغې نه پی په زور روځي انسان لاس ستړي کړي نه چې سنګ به یې تیله وله ګوتې یوړې لکه د بمبې غوندې به دا پی رابېدلې او د دنیا خلکو سره به لوښو زنانه او ماشومانه به یې ډډه کړې او کورونو ته به یې وړل څه موده خو خلک ډېر خوشحال مفتو کې پی میلاویږي او د الله د قدرت او د پیغمبر د معجزې پی دي او فایده په پیو کې څه وه یو یې د اوبو کار ورکو یو یې د ډوډۍ کار ورکو یو یې د دارو کار ورکو که د چا به تبه وه ورشئ هلې د اوښې پی راوړی اب یې پې اوس کړې تبه به یې جوړه شوه که د چا په سر درد و هله ورشئ د اوښې پی راوړی زر به یې پی راوړل اب یې اوس کړل سرخوږی به یې ښه شو چې چاته به څه قسمه بیماري وه مشکلات به و غم به و تکلیف به و بس دا د یو بهتر پیو د پیغمبر د معجزې هغه به یې اوس کړل هغه بیماري هغه تکلیف هغه غم هغه درد هغه خوب اب ورته رب العالمین جوړو خو خوشحاله راتلل به صالح علیه السلام ته به نږدې کېدل هم خوشحاله و خو چې ورځې څومره تېرېدلې نو شیطان پکې کار شروع کړو بعضې سردارانو خو ایمان راوړه دا پراپیګنډه جوړه شوه دا خو جادوګر دی مړه زموږ اوښې ته حاجت دی مونږ سره خپل څاروي لږ دي څه زموږ څاروي شته که نه زموږ ډوډۍ ته حاجت دی زموږ لږې ځمکې دي زموږ لږې میوې دي څه چا به ویې مونږ د پیو نه سیکه نه شوې لکه څنګه بني اسرائیلو ته به هغه من او سلوار اتل څه مودې وخوړل او بیا یې یاره چې ته غنم او جوار او اوږه او مسور پکار دی او پیاز او دال پکار دی نو الله ورته وایي دی ورځی دغه ښار ته چې دال او مسور هم خوښ دي خدای هم بېل خو باسه بني اسرائیلو ورځی پرې همغه یې نصیب شو دغه کې بعد وایي یاره بس مونږ په پیو څه کوو لږ پی خو نه دي چا به وي زمونږ د غلغه ګیاګانې او خوراکونه ټول خلاص کړئ چا به وي یاره زمونږ نه یو ورځ اوبه څکي دا بانې جوړې شو پراپیګنډې جوړې شو خو ګوتې چا نه شوې وروړی که چا به ویله که دا شړې او نسی ګوره تباه به شي مختلف سکیمونه او حربې استعمالولې خو دا طاقت او جرت په چا کې نه چې اوښې له څوک ګوتې اوس شیطان ورته یو لاره وښول یو دوه ډمې وې ډمې مشهور د زمانې په دې وطن له هغې یوې ډمې نه یو ظالم مطالبه د ګناه وکړله هغې ورته وی چې بلکل زه در سره واده کوم خو په دې شرط چې په دې اوښه به غوزار کې په توره وجنې وې هغه پلې ډلې ډمې یو بل هلک ته و چې تا لور په نکاح درکړو ډېره مالداره م او ډېره خوبصورته م خو په دې شرط چې په دې اوښه به د تورې غوزار کې بس د نفساني خواهش ته وجې نه هغه دوه کسان تیار شو دا قول نور خلک هم ورسره تیار وي مونږ د سره شاته ولاړ یو غوزار به تاسو کوئ اوښه په ځنګل کې سرېدلې او دغه دواړه ظالمان ورغلل او په تورې پې غوزار وکړو راویې غورځوله چې څنګه یې راغورځوله بچي یې منډه کړې صالح علیه السلام له خلک راغلل وایي چې هغه فلانکي او پلانکي خو هغه حمله کړه او په بعضې خلکو رپرپې راغی او بېهوشي او سکته راغله چې خدای پاکه دا خو واقعي د الله هغه غضب او عذاب رانشي صالح علیه السلام ورته یې ورسې دا بچی رونیسئ که بچی م وله قابو کو خو د الله د قهر نه به بچ شئ او که بچی وله قابو نه که نو عذاب د باندې راځي دوی مخکې بچی ته مخکې ورپسې 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 غر ته هغه بچی ورورسېد او هغه غر ورته وشلېد او واپس پکې هغه بچی ورننوت قادر نه شو چې هغه بچی یې رانیولی راغلل صالح علیه السلام ته بچی خو به غر ورننوت انا لله و انا الیه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله بس مرګرو ته وی زه تر دې وطن نه سفر کوم چې کوم د صالح علیه السلام سره مسلمانان مرګري وو هغه وطن نه ووتل لاړل فلسطین ته دا اوس چې کوم فلسطین ښار دې ته راووتل
او باقی کافر قوم پاتې شو او بیا د دې نه پس پراپګنډې جوړې کړې وی د خدای هغه اوښه ته به ناقة الله وې د خدای هغه اوښه هغه هم وله مړه کړه راځي چې خدای دې موږ ته څه ووایي که نه هغه پیغمبر هم وله وشړه هغه مسلمانان هغه هم د وطن نه وویستل هم شړل پراپګنډې لا جوړې کړې صالح علیه السلام ته ووت سره د مسلمانانو سره د خپل خاندان نه فلسطین ته لاړل او په سبا له په دوی باندې داسې عذاب راغی چې دا مخونه یې تک زیړ شو یو ورځ یې مخونه زیړ په دویمه ورځ پرې داسې د خدای قهر راغی چې مخونه یې تک سور شو بلکل سره او په درېیمه ورځ پرې داسې مرض راغی چې دا مخونه یې تک تور شو مفسرین لیکي چې په دې کې توبهګار نه شي یعنی که دغه وخت کې دوی د الله پاک دربار کې توبه ایستې وي چې الله معافي غواړو ممکن ده چې الله معاف کړی وي لکه د یونس علیه السلام قوم په داسې وخت توبه ویسته الله معاف کړل راغل عذاب ته خدای پورته کړ دوی هغه وخت کې خپل قبر او خپل لوی وکړه مړه دا هېڅ هم نشته مه یارېږې او په څلورمه ورځ باندې د شپې دوی ودو او زلزله پرې راغله او زلزلې سره د اسمان کې د برېښنا نه پړقا پړوکې او د غرار دغسې ګلزار شو او داسې د تندر اوازونه پرې راغلل چې کوم سړی او کومه ښځه په کوم ځای پراته وم پاکه ځای ته سوخته کلي روان شو خلک مړه شو په یک دم یو سیکنډ کې د ټولو نه سووته وجودونه یې پرې شو بلکل سار چې به کتل دا وجودونه یې بلکل په دامیان به یې څرمنې پرې شوې وې او د چا د وجود نه کلمې او زړونه او اینې او سږي بار راوتي او دومره د بجلۍ د تندر د الله هغه اواز و چې هغه غرونه او هغه آبادۍ او هغه بلډینګونه په دامیان باندې وشلېده رب العالمین نیست و نابود ته تبع کړه صالح علیه السلام د هغه قوم ته خدای خلاص کړو ان بطش ربک لشدید الله وی زما گرفت او زما طاقت ډېر سخت دی زما د طاقت مقابله یې څوک نشي کولی دا حقیقت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې روان ملګري ورسره نو په دې علاقه تېرېږي چې دا کوم د سمودیانو علاقه ده نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی ګورې پام کوئ په دې علاقه تېرېږئ خو سرونه به ټیټ کړئ په سر به څادر واچوئ او په منډه به په تیزۍ کې تیوځئ ګورې تماشې ته به نه ودرېږئ ولې وی په دې کلي او په دې خاوره اوس هم د الله قهر او غضب ورېږي اوس هم پرې غضب ورېږي په حالانکې دا کله تېر شوي دي دا د ابراهیم علیه السلام نه مخکې او د نوح علیه السلام نه پس په دغه زمانه کې دا قوم تېر شوی ده څوک وی په درېیم پشت کې او بعضې علما لیکي په اووم پشت کې د نوح علیه السلام اولاد دومره لرې تېر شوي دي په زرګونه کاله مخکې او نبي علیه السلام فرمایي چې اوس هم په دې قوم د الله قهر او د الله غضب ورېږي نو ګورې وجالئ چې په دې لاره تېرېږئ د خدای د قهر نه په منډه تېر شئ سرونه ښکته کړئ او چې کومه چینه ده اوس هم هغه چینه شته د سمودیانو هغه د هغې نه ګورې اوبه ونڅکئ هغه د الله د قهر او د غضب پې ورېدلی دی د هغې نه چې یو څاڅکې اوبه مو ونڅکئ دا اوس هم مسله ده د دین چې کوم قوم هلاک شوی دی او عذاب پې راغلی دی د هغې تماشې له به څوک نه دي زمونږ دا خلک د هغې تماشې له دي د پلانکو کنډ راتو تماشو له دي د پلانکو هغې له د پلانکو هغې له ځو د دې نه به زر تېرېږي هلته به خوراک نه کوې هغلته اوبه نه څکې هلته به سر ښکته کوې او ځای به د الله د قهر نه به یېرېږي او زمونږ خلک یې تماشو له هلته بازارونه جوړ شوي خلک پکې خوراکونه کوي تېل نه خلک دي دا ګناه ده ناروا دي زما عزتمند وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې هغې قوم په یو د الله نافرماني وکړه د پیغمبر یې ونه منه دویم کبر یې کولویي یې کوله نو رب العالمین د هغې کبر او د هغه لویه وله دومره مضبوطه سزا ورکړه د قرآن حکیم په 13 سورتونو کې اوس هم د هغې ذکر دی په 13 سورتونو او د عبرت او د مثال دپاره رب العالمین او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو څه ذکر کوي کبر او لویي دا ډېره خطرناک او سنګینه ګناه ده الله دې مسلمان وساتي
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي او حدیث سے وی چې د چا په زړه کې د اوری د دانې عمره د شړشم نم د اوری دانه واړه ده د شړشم او د اوری د دانې عمره کبري د جنت خوشبوئی په حرامه ده حالانکه د جنت خوشبوئی د 500 کالو په مزل محسوسیږي اله به جنت ته ځي چې د جهنم په اور ته رب العالمین دا کبر وسوځي او یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا کم متکبرین دی په دنیا کې کبرجن خلک دا به په آخرت کې د میګو عمره سي واړه واړه به ذلیل او رسوا به د میګو عمره د محشر په میدان او आवाज به کېږي د هغه کبرجن خلکو په دنیا کې چې لویې کوله او کبر یې کو نو کومه قومونو چې کبر کړی دی کومه قومونو چې لویي کړې ده هغه رب العالمین په دنیا کې هم ذلیل کړي دي هلاک کړي دي او آخرت هم د ذلت دویم د یو مسله کو یو خو هغه شرک چې دا کافر یې کوي او ښکاره غټ شرک دی د هغې نه خو به ځان ساتي لکه بوتانو ته سجدې کول شي الله له زوی ګڼل الله له لور ګڼل شي الله را دې هر څه عیبونو نه پاک دی لیکن زمون په دې وطن کې بعضې خلک دا واړه واړه شرکونه کوي واړه شرکونه څه شی دی ریا ګوریم شرک دی راکوټ شرک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان اخوف ما اخاف على امتی الشرك الاصغر ډیر د یاري سید چې د خپل امت یریږم هغه راکوټ شرک دی قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله الله رسول راکوټ شرک څه شی دی قال الرياء والسمعه یو کار دی لکه چې خلک یې وویني او د شهرت لپاره یو نیکي کوي دې د شرک وایي عبادت سړی الله له کوي چې ته د عبادت دې لپاره کوي چې خلک ووایي چې دا عبادت ګزار دی نو په هغه ښودنه کې د ځان سره الله سره بل شریک کړ دا خو ته الله ته ښیې د الله په ځای مخلوق ته مه ښو د قیامت پر ورځ به یو سړی راولي رب العالمین به ورته فرمایي تا څه عمل کړی وی الله ما کو ډېره لویه صدقه کړې ده او ډېر مالونه مې ستا په لار کې خیرات کړي دي الله به فرمایي او اتا کړي دي خو زما د رضا دپاره نه هغه دې دپاره چې خلک وایي چې دا پلان کې سخي ده دې له دې کړو نو تا ته په دنیا کې هغه خپله میوه میلاو شوې د خلکو ویلي دي چې پلان کې سخي دی دلته آخرت کې هم نشته ورغورځوی جهنم بل سړی به راولي تاسو څه کړي دي الله ما جهاد کړی دی بلا جهادونو بلا کافر مې وجلی دي رب العالمین به فرمایي او دا کافر هم وجلی دي جهاد دې هم کړی دی په هغه تا دې له کړي چې خلک وایي چې دا فلان کې ډېر لوی بهادر دی او هغه په دنیا کې خلکو ویلي دي درته آخرت کې هم نشته وروي غورځوی جهنم بل سړی به راولي تاسو څه کړي دي الله ما خو ډېر منځونه او ډېرې روجې او دسونه کړي دي وی او تا کړي دي خو ماله نه چې زه رضا شم تا دې له کړي چې خلک وایي چې فلان کې ډېر عبادت ګزار دی او چې څه دپاره دې کړي دي په دنیا کې راته هغه میوه میلاو شوې د خلکو درته ویلي دي وروي وړې جهنم ما خو چې تیرت او قرآن ویلی دی وی او اتا دې له ویلي چې خلک وایي چې پلان کې خشته قاري دی ښکلی اواز یې دی اگر که خلکو په دنیا کې ویلي دی هغه نتیجه او میوه ته ګټلې ده وروي وړې جهنم ته نو د ریا د کار نه به ځان سر کړه نفلي عبادت کې ریا کېږي ښه په فرضي کې نه فرض مونځ خو به د خلکو مخکې کې هغې کې ریا نه فرض روژه خو د خلکو مخکې فرض حج د خلکو مخکې کې هغې کې ریا نه نفلو کې ریا نفلي عبادت ته صدقه ده یا نفل دي که پټه روژه نفلي نیسې د تهجد کې هغه د خلکو نه پټ کوه چاته ښکاره کومه دویم که زیارتونو له ځې غوښتنه به د زیارت ته نه کې غوښتنه به د الله نه کې او که دا دې وي چې ای زیارت ته ماله زوی به راکې پلانکې زیارت به مې جوړی پلانکې بابا به مې جوړی دا هم شرک دی ګوره دا غټه ګناه ده خدای الله خفه کېږي زیارتونو له تلل یو سړی د شریعت مطابق زی بالکل له تللی شي لاړ شئ عبرت دپاره لاړ شئ
هلته دعا به ورته وکې د خدای نیک بنده دی چې د هغه نیکي در مخکې شي ممکن د تا کې هم خدای پاک د نیکۍ اثر پیدا کړي خو دا به نه وي چې زیارت ما به جوړی یا کاڼې راوالې او ژبه پې ټکې او یا درب وله غوټې ورکوې چې یو غوټه مې ورکړه یو زوی به مې کېږي خو دوه مې ورکړي دوه دامن به مې کېږي دا قصې پیسې ټولې غلطې دي دې ځای نه به تور چهرې والي او څوک پیر بابا له څوک کاکا صاحب له دی دا مې د پیر بابا منه دا د کاکا صاحب منښتي چې کوې یو د الله به کوې ګوره د بنده منښتي منه ده منښت عبادت د الله په کار دی د بنده نه د الله په نوم خیرات وکړه ثواب یې که پیر بابا ته بخې که کاکا صاحب ته بخې خو بخه ورکړه که نورو مړو ته بخې ثواب ورته بخلی شي منښت به د الله په نوم کې ذبح او څاروي به د الله په نوم حلالې غوښتنه به د رب العالمین نه کې جوړونکې بچې ورکوونکې او عزت ورکوونکې مال ورکوونکې دا یو الله دی په دې کې الله سره بل څوک شریک نشته دا عامه قاعده ده چې یو دشمن کله په مسلمان باندې د ظلم اراده لري نو د هغه مسلمان نه یو سړی راوچت کړي او هغه له پیسه میسه او اختیارات ورکړي او په هغه یې ووایي دشمن بذات مسلمان نشي ویل دشمن که مسلمان وي د مسلمانانو کې یو وله پیدا کړي یو منافق نه پیدا کړي هغه منافق باید دا مسلمان ووایي دا عامه قاعده ده پخوا د زمانې دا قصه را روانه ده نو فرعون بني اسرائیلو باندې خو به ظلمونه کول نه د بني اسرائیلو نه د موسی علیه السلام د تره زوی قارون یې راوچت کړه ته د قوم سړی او بس ته لګیا اوسه د بني اسرائیلو کې کار کوه هغې د بني اسرائیلو نګران مقرر کړی و هغه پرې ډېر انتهایي ظلمونه کول بادشاه ته به یې لېږل ډلې ډلې مقرر کړی وې چې تاسو به د بادشاه خدمتونه کوئ څوک به لښتي صفا کوئ څوک به له متیازې غورځوئ څوک به له زمیندارۍ کوئ څوک به له ګیډي راوړی خشاکونه به له راوړی څوک به لارې کوڅې وله جوړوئ ښځې به یې د هغوی د کورونو خدمتونه کوئ ډېر دا قانون په دې مقرر او مال او دولت دومره د سره و چې په احادیثو کې راځي بلکې قرآن حکیم کې الله فرمایي دومره دولت ورسره و چې د ده کنجانې د جرندو به یو لویه ډلې په چې چېرته به ته نو کنجانې به یې په یو مضبوطې ډلې ځان سره په اوږو باندې او په څاروو ګرځولې دا کنجانې خو نه وې لکه زموږ دا اوسنۍ کنجانې چې کومې دي دومره دولت ورسره لویه ډله هغه صرف په دې مقرر و چې د قارون د خزانو کنجانې به ګرځوې هغې به چابیانې ګرځولې چې کله خدای پاک فرعون غرق او بني اسرائیل ووتل دې مو سره لاړ په دې خو منافق هماغه د زړه نه بغض د موسی علیه السلام سره پورې او په دې هم خفه و چې زه مالداره یم زما دولت هم شته زه مشر یم او ځکه موسی علیه السلام له خدای پاک پیغمبري ورکړه نو د موسی علیه السلام دا ورور د هارون ولې پیغمبر دی هارون علیه السلام په کار دا و چې د ده په ځای باندې زه پیغمبر شوی دی هم یو بغض او حسد و د موسی علیه السلام سره چې دا کشر راغی او د پیغمبري ملو شو او بیا د خپل نور پیغمبر کو زه د زوی یم او مال ما سره دولت ما سره مال نبوت رانه که دا ولې حالانکه دا نبوت دا د چا خپل اختیاري شیز نه دی دا الله خو الله یعلم حیث یجعل رسالته الله قرآن کې فرمایي هغه ځای ما ته معلوم دی چې کوم ځای کې د پیغمبري ورکوم یو زمیندار دی په ځمکه کې کار کوي نو هغه په خوره ځمکه کې کار هم کار نه کوي هغه تخم خوري هغه ځمکه کې کار کوي چې هغه جوړه ځمکه وي خوږه ځمکه وي بیا نور هم پاک او جوړه کړي د هغې نه پس پکې غنم کري یعنې په دې دش بیابان قیمتي ځمکه ده سړک په غاړه ځمکه ده او د مرلو ځمکه ده خو یاره داګه میدان یې نو چا هم پکې غنم ونه کرل دا څوک نه دی چې دا ځمکه قیمتي راځي دې کې غنم کرو نه هغه ځمکه کې قیمت ته څو د ځمکې نه ګوري راشه دا پېښور کې مې 10 مرلې یا 15 مرلې پلاټ واخېست او دا خو ډېر قیمتي به 15 شپږ لکه وشو دې کې به غنم کرم ای کې څوک غنم نه کري قیمت یې زیات دی خو د غنمو قابله نه ده دغه رنګ یو سړی مالدار دی نو یو زمیندار سړی هغه ځای کې غنم کوي چې هغه ته پته لري چې دا غنم زرغونی رب العالمین به پیغمبري غوندې لوی نعمت
هغه چاله ورکوي چې هغه ته الله ته پته چې دا وجود د پیغمبرۍ قابل دی سخت هم برداشت کولی شي تکلیفونه هم د قوم برداشت کولی شي او ما ته هر وخت جاري بم او د قوم دپاره د هدایت یو ذریعه به مي پس وګوره د پیغمبرانو حالات نو قیمت او مال ته خو ته نه ګورې چې مال قیمتي ځمکه کې کار کې او کاش پکې کې هغه ځمکه کې چې هغه تخم زرغونی دغه رنګې الله مالدار ته نه ګوري مال څه شی خدای پاک چې غوښتل بعضې پیغمبران یې هغه هم پیدا کړي دي چې هغه د ټولې دنیا بادشاهانو لکه سلیمان علیه السلام خدای پاک چې غوښتل نو هغه پیغمبران هم خدای پیدا کړي دي چې هغې سره ډېر لوی دولت و لکه اسکندر ذوالقرنین حضرت داود علیه السلام سلیمان علیه السلام بادشاهان هم د ټولې دنیا بادشاهي ورسره و لیکن مال ته خدای نه ګوري الله هغه د پیغمبر وجود ته ګوري چې دغه صلاحیت شته او که نشته نو قارون په دې غوسه و چې ما ته پیغمبري ملو نه شوه او موسی علیه السلام زمانه کشر دی د هغه ورور هارون علیه السلام زمانه کشر دی هغې ته ملو شوه لکه دا نفاق و لیکن دا ورته پته ولګېده چې موسی علیه السلام پر د خدای برحق پیغمبر دی خلاف پې کولی نه شم نو چې کله موسی علیه السلام و بني اسرائیلو هجرت کو او اوتل وادي تیه تو فرعون د هغه قوم خدای غرق کړ د هارون موسی لا خو دې منافق دی چې لا ورسره هلته کې دې یو سکیم او یو سازش جوړ کړ یو د موسی علیه السلام په کومه طریقه زه بدنام کړم او چې دې مې بدنام کړ دا عامه قاعده ده یو نیک سړی وي یو عالم وي نو که ته هغه عالم بربادول غواړې نو ته بدنام کا قوم ته بدنام کا جامع ګنده که پلیته کا نو چې کوم زرګونه یا لکونه یا سوونه خلک د هغه تابعدار دي بس هغه به په یو ساعت لو شي که خلک خود یو نیک سړي پسې روان دي خو د هغه د نیکۍ د وجې نه روان او چې تا دې ته خبره جوړه کړه چې د هغه نیکي دې برباده کړله او خلکو ته ثابته کړه چې دا خو یو نیک سړی نه دی دا خو یو ګنده سړی دی نو مسلمانان خو نیک سړي پسې د نیکۍ د وجې نه دي بیا د چا کار سره چې دغه نیک سړي پسې نو قارون په دې سوچ کې لګېدلو چې دا موسی علیه السلام به زه کله دا قوم به ترې واړوم او دا خلک به ترې واړو او په کومه طریقه به زه دا موسی علیه السلام بدنام کړم پیسه خو ورسره وه نو یو سکیم یې جوړ کړو یو سازش یې جوړ او د کبر هم ډېر زیات و دته به د خپل قوم بعضې کسان وی چې ګوره موږ موسی علیه السلام پیغمبر دی موږ خو د هغه ډېر عزت کوو احترام یې کوو د هغه مخکې هم ګورې داسې ډېر د کبر خبرې کوې لا تفرح ان الله لا يحب الفرحین کبر مه کوه په دې مال باندې ګوره د خدای پاک ګورې کبرجن خلک نه خوښ او دا حقیقت هم دی رونو خدای دې مونږ کې عجزي پیدا کړي الله فرمای الکبریا و ردائی وی دا لوی زما صادر دی او زه خپل صادر کې ګورې ځان سره بل څوک نه پرېږدم یو انسان کبر کوي نو خدای پاک هغه له خامخا ذلت ورکوي لږ غوندې خو به یو پوټي لوی استعمال کړي فرعون ته وګوره کبر یې وکړو انا ربکم الاعلی خدای غرق کړو دغه رنګې ورپسې هغه حامان ته وګوره هغه شداد ته ورپسې وګوره دغه رنګې اوس د موسی د نبي علیه السلام دشمنانو ابو جهل ته وګوره څومره کبر ابو جهل شروع کړی عتبه ته وګوره او شیبه ته وګوره دا د پیغمبر علیه السلام دشمنانو کبرجنو ځان ته به لوی وی او مسلمانانو ته به ذلیله نسبت باندې کتل خدای پاک هغه مسلمانان دومره عزتمن کړل چې تر ننه پورې د یو ادنا دا چې د دنیا په نهایت باندې یو کمزوري مسلمان بېماله مسلمان هغه ته به کم دعا کوي او په عزت به نو اخلی وی به حضرت بلال رضی الله تعالی عنه او هغه لوی لوی سرمایهدار او د دولت خاوندان چې کوم کافرانو ابو جهل عتبه او شیبان هغه ته به لعنت الله علیه خدای دې په لعنت نازل کړي هغې نوم به په بد والی د مسلمان د هغه صحابي نوم به په عزت باندې اخلي او کبر ډېر خطرناک شی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي تر څو پورې چې د انسان په دې زړه کې د شړشم د دانې برابر کبر پروت وي د جنت خوشبویي پې حرامه ده دا به ترې وباسم دا کبر جهنم کې اوسو غوټې به ورکو چې پاک یې کړم د هغې نه پس به جنت ته شم دغه کبر سره به دې جنت ته چرته هم نشي تللی
لکه جامه چې سړی ایزي که نه ویې ډبی په هغه مشین کې واچي په صوباړو یې ووي نو چې پاکه شي د هغې نه پسې سړی اغوندي دغه رنګې دا کبر په دې زه وباسم دې به زه ذلیل کوم په جهنم کې د هغې نه پس به بیا د جنت ته نو کبر او انسان سره به څه کبر خوند وکړي ډویي به خوند وکړي زموږ خو چې معمولي پخې قدر شي نو بیا زموږ د چغو نه خو په ګاون کې هم څوک خوب نه شي کولی معمولي چې په غاښ هم در شي نو زموږ د هغه چغو د وجې نه بیا په ګاون کې هم څوک خوب نه شي کولی لږ هم په سر در شي نو بیا زموږ نه په کندي کې هم څوک خوب نه شي کولی لږ غونډه د سماټ یا زیات شو یا بند شو لږ تیز شو د ستونه دې شو یا لږ بند شو نو دته به خلکو وی ګوره لا تفرح کبر مه کوه ان الله لا يحب الفرحين دا کبرجن د خدای نه خو دا ته څه کې دا مال خو خدای درکړی دا به څه وي دا مال خدای راکړی دا مال خدای نه راکړی دا خو ما سره علم دی او تجربه ده او هنر دی دا مال ما په هغې ګټلی دا ما په هغې دا مال حاصل کړی نو ګوره یو خبره دلته کې م یاد وساتئ هېڅ چرې دله خدای که مال درکړه دولت درکړه دا به چرې م نه وایي چې دا زما کمال دی دا به وایي چې که دا نوری ډوډۍ ده یا د جوارو یا د غنمو دا مال الله راکوي بعضې وخت د ابتلا د وجې نه به خدای پر پته یو امتحان به راوړي ابتلا به راوړي ته ګوري به الله زما په دې مال کې ته څه کوې امداد کوې که نه کوې د خدای په دې مال کې د الله حق ورکوې او که نه ورکوې نو قارون جناب کبر وکړه لکه دغه دوو کسانو چې کبر وکړو دا مال خو ما ته وایي خدای درکړه وایي نه ماله خدای نه راکړه ما په خپله پیدا کړی دی کسب مې کړی ګټه مې کړې ده لکه انسان ته وګوره د انسان ګټې ته وګوره تو بس یو ستا ګټه بس وي ډېر مالدارانو مو لیدل چې مال یې برباد شو راغی اوس موسی علیه السلام دی خو منافقه کافر نه به ځان وساتې خو دا منافق نه ځان نشي ساتلی یا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمني دې ته منافق وایي یو ښځې یو لمسوله و هغې ته یې داسې چل به وکړي چې ته په موسی علیه السلام الزام ولګې چې ما سره څه ناجایز کار کړی دومره دولت به درې درکړم هغې ویې ډېره ښه جوړه یې ورسره وکړه لوی موسی علیه السلام ناستې بني اسرائیل یې راغونډ کړي په وادي کې زرګونه خلک دي سوونه خلک دي قارون پاسېده یا موسی ته مونږ ته نیکۍ تلقین راکړې یو په خپله دغه حال دی او مونږ ته نیکۍ ښیې سال مې دی هغه ځای ته پاسه هغه پاسېده ویې دی موسی چې دی نو ما سره دغه بدعملي کړې د خدای په پیغمبر الزام ولګه دا خبرې د الزام لګول اساني هر چا باندې خلک الزام لګي هر چا کې خلک غیبونه راوبس لیکن د هغې نتیجه سنبالول ګورې بیا ډېر ګران دی نیکانو دپاره شیطان هر وخت خلک لمسوي هم پښتانه وایي که نه وایي چې دا بل ته یو ګوته نیسي دا درې ځان ته راماته کړي ما کې به بېشکه غلطۍ به وي ګناه به وي مونږ کم مولا دا ویلي چې د ګناه نه پاک یم نو ته به په مولا کې په نیک سړي کې په بل چا کې به عیب راوباسې لیکن ته د خپل ګریوان کې هم سوچ وکړه چې دا کم عیب زه پر فلانکي کې راوباسم چې دا ما کې هم شته او که نشته ما کې څومره عیبونه کې بلکې لټوم زه خو ټول د عیبونو نه ډک یم نو ګورې پام کوئ بهتان د بل مسلمان کې عیب پیدا کول د بل مسلمان سپکاوی کول مسلمان ته پیغور ورکول دا ګوره ډېره خطرناکه ګناه ده او ګوره نبي علیه السلام فرمایي مشکات شریف کې حدیث ته کې څوک دا کار کوي که نه د بل عیب لټوي نو که د توبه واسخله او خلاصه شوه که توبه ونه ویستلو چې د کم عیب په هغه مسلمان کې راوباسي نو دی به هله خدای وجني چې هغه عیب خدای په ده کې پیدا کړي توبې وباسئ زموږ ټول ورځ جومات کې ناسته بل غیبت اجرو کې ناست په بل کې عیبونه راوښکل دوه کسه چې ناست دي بل باندې بحثونه کول زموږ مجلس هم دغه چې یو پاک مسلمان باندې کې راوباسي په هغه به تفسیر یې شروع کړو دغه زموږ ژوند دی خو مونځ وکړه خو دغه چی کوو خولې نه لګوندې وار ورکول پکار دي دا خوله د خدای په ذکر جاري کړې دا نورې خبرې پرېږدې هغه له پاسې د وایي ته د خلکو د نصیحتونه کوو بس دا چل کړې
موسی علیہ السلام ښه او کې جلالیت لګیا تو بس فوراً په سجده پرېوت الله ته ویجلل خدای ته او بیا راپاڅېد او هغه ښځې ته وایي ستا دې په هغه ذات قسم وي چې ته یې پیدا کړي د اسمانونه یې پیدا کړي دي رښتیا وایه بچې مو سره هغې ښځې سره رښتیا ووایه ستا دې په هغه ذات قسم وي چې اسمانونه کې پیدا کړي دي دروغ به نه وې ښځې باندې را پرپېچې د خدای نوم یې واخېست پړچېدو شو وی ما دروغ ووې صاحب ته ډېر پاک انسان یې دا ماله قارون پیسې راکړي چې ته په موسی علیه السلام دا ګوی کې بس موسی علیه السلام خو په غوسه کې وي خدای راوینیسه سره د مال یې راونیسه او سره د نوکرانو یې راونیسه او سره د هغې خلکو چې کومې ملګري دي نو خدای پاک ونیو ځمکه اوس دې دوی پکې دننه لاړ مال یې هلاک شو بیم خدای ځمکې ته چې ځمکې راښ که ای موسی معافي راته وکړه ای موسی معاف مې کړه وی نور یې م راکاږه نور یې م راکړه ای موسی معاف مې کړه بیا به نه کوم غلطي مې کړې ده وی نور یې م راکاږه ځمکې غیب کو په ځمکه کې اوس هم دغسې تاویږي تر قیامته پورې دغه سزا ده او بیا قیامت نه وروستو چې خدای پاک جهنم ته بدېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله موسی علیه السلام ته چې څنګه چلو شو زړه دې یخ شو الله ورته پیغمبرانو سلام خدای پاک داسې هغه د خپل ناس خبرې کوي خوشحاله شوې یا خدای خوشحاله شو په مې الزام لګولو او تا زما دعا قبوله کړه په ځمکه کې دې غرق کړه رحم دې پې موسی ګورې رانغی څو چغې درته ووالې او تا پې رحم رانغی زما دې په خپل ذات قسم یې الله وایي که ما ته یوه چغه والې په اسات مې مرګ کړو الله دومره رحیم ذات دی یو چغې ما ته والې وې که نه په اسات مې مرګ کړو خو بدبخته تا ته چغې والې زه یې هېر کړی وم دومره چغې درته والې معاف دې لکه او که ما ته یو چغه والې وې حالانکه د خدای په پیغمبر الزام خود پیغمبر خو د خدای رسول دی دا خو خدای ته سپک نسبت دی الله پې خفه کېږي یو چغې ما ته والې په اسات مې معاف کړو د خدای رحم نو ډېر زیات دی لیکن ان بطش ربک لشدید د خدای قهر او د خدای ګرفت او د الله نیول دا بل ډېر زیات دی هر وخت د رب العالمین قهر په دې سر د پاسه څو ګڼه چې دا الله هر وخت ما رانیوي شي زما دا سټوکې زما دا سر زما دا لاس او زما وجود او زما دا عمل د الله په قبضه کې دي وګوره کم خلک چې دا خپل مال او دا خپل نفس دا مال د خدای په لار کې خرچ کوي زکات خیرات ورکوي غریب سره مسافر سره ګاونډي سره رشته دار غریب سره امداد هم کوي د خدای دا مال د خدای په حج او په عمره هم خیرات کوي چېرته به یې خوار راته ونښه هغې نه به ورله زیات خدای ورکوي او دا ممسک بخیل اجرندې وطن د خدای حق مني نه د ګاونډي حق مني نه د رشته دار حق مني هغه مال چې خدای په بله لاره وباسي خدای د سوی پیدا کړي په ډېره غلطه لار چې خدای هغه مال